لا نه په دې کې په دغه شي کې دغه ستاسو خبره سل په سل کې تاییدوم چې دا بې انصافي د سړی دغه کمې مطالعې سره یا د هغه د موسیقي د مصروفیت سره د نور کورنۍ او دغه مصروفیتو ده دغه یو شی ادعا کول یو څه زماله موقف څخه زماله هغه حدود څخه تیری و. ان په علمي ډګر کې خو پر هر موضوع باندې سړی نیوکه کولای شي، لیکل کولای شي، دا خو جواز لري. هغه نیوکه یا لیکل خو باید چې په علمي توګه د دلایلو لمخې تاسو مخکې ویل چې پر پټه خزانه ستاسو نظر تر ډیره حده یو ګمان و، یو حدس و. دغه شیان چې دغه آثار چې تاسو وویل 3 یا 4 اثر تاسو درانه آثار یاد کړل، یعنی که هغه زما تر نظر تیر شوی شاید دغه زما ګمان هیڅ اظهار شوی نه وای، لیکن دا زما ګمان یو علت هم دغه شی چې زما مطالعه په هغه وسه کې کم و، یعنی دا مې فقط هغه ګمان او حدسیات و. دغه په خپل د احمد شاه بابا دغه شعر له نقطې نظر څخه چې زه د ډیلی تخت هیروم چې رایاد شي زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، دغه چې دا ویلي دي چې د ډیلی تخت او هغه د جنگونو په پانیپت کې د کړي دي او دا فتح به دی وکړله بیرته به و نجیب الدولت د شان وسپارل چې د کار به ماته دغونی خراج به راکړي. دغه شعر زه خطا استلیم هر څه چې وي چې دغه د لیکل چې د ډیلی تخت هیروم چې رایاد شي. نو دا موضوع سره د زمانه فکر و. دا موضوع خو سره داسې هم تعبیرولای شي چې دا د وطن سره د مینه شي. بله او په دې کې شک نشته چې د وطن سره مینه هغه هر څوک لري، لیکن دغه ډېر کسان فرض کې دغه مغولان راغله دغه د وطن مینه شاید د دوی سره هم و، لیکن حالت پاتې سول او حالت یو عمر دغه کې یو نوې ژوند حالت راوستي. هغه نن ورځ هندوستان او پاکستان د ټول په نازیږي په دغه مغولیا سلطنت باندې. احمد شاه بابا باندې خو پاکستان نازیږي په نامه میزایلونه جوړ کړی دي، توغندې جوړ کړی دي، ابدالي د هند ټول مسلمانان په نازیږي. خو خبر اصلي دا و چې دا یو تاریخي حقیقت دی چې د په هندوستان کې ډیر جنگونه وکړل او دغه جنگ چې تاسو اشاره ورته کړې و نه د مرهټو سره چې په 1918 کال کې وو، په 1918 کال کې وو. نو د مرهټو پلان خو اصلا دا و چې پېښور هم ونیسي، کابل هم ونیسي، یعنی کدی نه وای تللی هغه ورته راتله. دا خو د دوی مجبوري هم و او بل د هند مسلمانانو د هڅوي زاري ورته کولې چې موږ ته نجات راکړه. د دې بلاسه الفاظ یې دا و د شاه ولی الله د خط د نورو مسلمان حاکمانو او امیرانو چې د دغه بلاسه یوازې ته موږ ژغورلی سي، یعنی نه یوازې د خپل مملکت د ساتلو په خاطر بلکې د هغه ځای د مسلمانانو په غوښتنه دا کار وکړي. یعنی دغه کار خو دغه اړخ هم لري. تاسو ولې دا یو اړخ ته کتنه کړی دا بل اړخ مد نظر غورځولی دي؟ بیخي دا خبر بیخي دقیقه خبر ده چې باید ما هغه شی هم په نظر کې نیولې ول دی د مرسي د پاره غوښتل سوی ته خانې زموږ او مسلمان یې د زموږ سره باید تمرسته وکړي. دا مې تر نظر اچول درته چې دا په دې کې خپل قصور کوتاهي منم. اصل پښتنه دا ده چې پر شخصیت باندې نیوکه کېدای شي د هرچا حق دی چې سیاسي کړنو ته نظر وکړي، د هغه یو علمي تحلیل وکړي. خو تاسو د وینا مشکل لا دی چې یو مو الفاظ ډیر علمي نه دي کارول شوي بلکې تحلیل یا نظر تاسو ورکړی دی علمي نشکاري، ډیر داسې عوامي ښکاري. که څنګه اولا عوامي باید وي، لیکن زه خو درته هغه اول ور ما دا ورته چې زه موسیقي نیمه کړم. زما شوق 80% کې د موسیقي سره وو، 20% کې زما هغه نور تاریخي مسایل دا و چې هغه شوقي ما ویل او شوقي پر مخ باندې او اکثر وخت دغه دلایل وایم د خپل شوق پر بنا باندې وایم. هغه عمیق شی چې باید هغه مدقق او محقق دا دغه وکړي په دغه لار کې ژوند تیر کړی وي او لیکنې کړي په دغه باره کې هغه کولای چې دغه ادعا وکړي. اما زه دغه ادعا پرشته نه کولای، منتها د هغه وخت کې د خپل احساس او خپل فکر چې ما په نظر راځي او هغه هم د ډیرې ژورې مطالعې چې ارویدلې مې د چا څخه یا مې په یو ځای کې لوستلې وي د هغه څخه نشأت نه دی کړی، بلکې فقط هغه آني فکر چې په هغه لحظه کې شوی دی. زه ډېر ټینګار نه باندې کوم پر دې باندې چې دا شی چې ما ویل دي. نو اوس پوښتنه دا ده چې دا خو ډېر مهم مسایل دي او ډېر حساس مسایل دي، ځکه د پښتنو د افغانانو په تاریخ کې دا یو ډول د سمبولونو حیثیت لري او که یو څوک ستاسې غوندې الفاظ کاروي او تاسو ویل چې په کومه مطالعه باندې
دغسې نیوکې کوي یا څرګندونې کوي، دا څنګه جواز لري ستاسو په نظر؟ یو شی اعظمي صاحب درته وایم، یا په خلکو چې به دا کسانو چې پر یو چا باندې قضاوت کوي، د هغه موقف ته باید وکتل شي چې په کم سن او سال کې دی دغه سړی. دا لو خبره ده. او بل د چې شان د کوم شان سره نورو سره دی اخته دي، کورنی مسائل چې شي دي، اجتماعي مسائل د خلکو سره اړیکې دا کم حد ته رسیدلي دي مثلا. او د خپل موسیقي شوق چې دغه تقاضا خلک په هر حال کې، ځکه لکه دا فکر کوم چې د مرګ پر وخت هم شاید ماته راشي چې دغه وصیت په یو کمپوز کې واچو، دا وصیت یې مرتب په یو کمپوز کې راوکړ. ستاسو خبره خو صحیح ده چې ستاسو اصل شوق موسیقي ده، او تاسو د موسیقي په ډګر کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې یو منل سوی نوم یاست، یو منل سوی څیره یاست، د خپل ډګر یو ځلانده ستوری یاست. خو تاریخ که ستاسو موضوع نه ده، ادبیات که ستاسو موضوع نه ده، نو بیا ولې سړی په دې اړه وږغیږي؟ ګوره زه تاسو څه شی وایم، دغه زما کتاب نیمه پیړۍ د ناشنا سندرو سره، دا تاسو لوستی دغه کتاب؟ او دا ما لوستی دی. ښه، یعنی علمي جنبه لري او تاریخي جنبه دومره نه لري، اما علمي جنبه لري. دا یو شی هغه زیات تصوف موضوعات دي په هغه کې چې تاسو څېړلي دي د موسیقي ته. ما د 15 کالو هغه د موسیقي پروګرام چې دا د خلکو د خوشحالولو لپاره، د سرګرمۍ لپاره او د رقصولو لپاره نه وو. هغه شی یو پر پیغامو باندې استوار وو. د سر خطر پای پر ما سندري اتیا فصل کې ټول یو پیغام لري د خپل وخت لپاره. د داوود خان په وخت کې لاس کاله د حکومت هغه نیوکه چې پر ځا باندې باید وسی، هغه انتقادونه چې پر ځا باندې وي، هغه ما هورې کړی دي. ما درون درس د مغرور ستریب تا خود درون پرده چې تدبیر میکنند. دا شی دغه څه نو پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. دغه شان د سر خطر پای پر دغه ما سندري چې وګوره، دغه کتاب چې ما لیکلی دی، دغه لومړی قدم دی چې په دغه تاریخ کې په دغه سلو کلو کې باید یو چا لیکلی وای، د هنرمندانو څخه یا د هنر خوښونکو څخه لخوا څخه دا باید لیکل شوی وای، نه دی لیکل شوی. دغه لومړی کتاب دی چې په دغه زما پوښتنه هم دا ده، ستاسو اصلي ډګر موسیقي ده، په دغه کتاب کې هم تاسو د موسیقي په اړه ډېر ګټور معلومات لیکلي دي، چاپ کړي مو دي. په کار نه و چې تاسو په دغه خپل مسلک کې دننه تبصرې وکړي، پر دغه باندې وږغېږي، نه پر هغو شیانو باندې چې یو خو حساس دي او بل تاسو خپل ویلی چې په اړه ډېر معلومات نه لري. اعظمي صاحب نو یو شی خو بلم دغه وکړه، خلک ما ته پښتنه ولې وکړي، دی دغه فکر کوي چې دغه سړی په دغه 15 کلو کې یو مقاله د پښتو په باره کې یا د تاریخ په باره کې یا د احمد شاه بابا په باره کې یا د داوود خان په باره کې یا د امان الله خان په باره کې یو مقاله یو سطر معنی دی لیکلی. نو دا پښتنه چې د چا څخه کوي، دا خو د حد اقل وګوري هغه چاته د څوک دی او څه شي کړی دی تر اوسه پورې. که د دې په ژوند کې دی یو مقاله یا یو سطر چې ما دغه کسانو په باره کې ویلي دي، دغه لیکلی دی، حق لري دا پښتنه راته وکړي. لیکن پښتنه راته کوي او زه هغه شی چې فکر کوم په هغه کې نیمایي احساسات زما شامل دي، چې په هغه کې زما ژوره مطالعه نه وه یا نه ده، اوس هم نه ده. دغه شیان چې تا د مخه وویله، دغه شیان په رښتیا ګو هم یعنې یو حقیقت دا باید زه په خبر وای په دې شیانو. دا کتابونه چې تا یاد کړل دا باید ما مطالعه کړي وای، که مې دغه رشته خوښه وای. دا رشته مې نه وه خوښه، په موسیقي کې غرق وم او خلق هم هغه راته غوښتله. مخکې ما ویل چې نیوکه د هر چا حق دی، خصوصا په علمي ډګر کې نیوکې عامې دي، تبصرې عامې دي، خو د الفاظ هم مهم دي، نه چې په کوم الفاظ سره څوک یو تبصره کوي یو نیوکه کوي. یعنې ستاسو د څرګندونو څخه ښکاري چې ستاسو الفاظ هم ډېر داسې عامیانه او ډېر عالمانه نه ښکارېده. قطعا عالمانه نه وه، زه په دې باندې پوهېږم چې عالمانه نه وه، عامیانه الفاظ وه. خو زه په عمومي صورت سره دغه خبرې چې کومه، دغه عامیانه خبرې له چیش لپاره هم کومه، یو علت هم دغه دی چې نه نوي فصل کې کسان مو د سختې ژبې یا د خورا علمي ژبې د دغه څخه تشته کوي، نه اوري دغه شی، او کې وار هم په معنا یې نه پوهېږي دغه شی. غواړم چې دغه هغه کښته خلک په دغه شي په معنا وپېژنو. عادي کسان چې دي که یو د شعر ترجمه ورته کوم هم هغه د دې سویه څه مد نظر نیسم. منتها دغه پوښتنې په وارو ما دغه وایي چې ورو دغه پوښتنې د سیاسي پوښتنې وو، دغه حساسې پوښتنې دغه زما څخه مه کوئ. مګر ځینې کسان په دغه کې کوم مقصد او مدعا لري او وینې په هغه مدعاو باندې زه خبر نه یم. زه پر هر چا باندې د دوست او د اشنا فکر کوم او فکر کوم چې دا مغه زموږ د وطن دی او دغه زموږ د سویې سره برابر سړی دی او زموږ د فکر سره برابر سړی. لیکن دی بیا نور شیان تر شا لري، تر شا هغه شیان چې دی هغه باندې زه خبر نه یم. دغه شی په دې کې یو قصور دی او کوتاهي ده. او ستاسې عمر څو دی ډاکټر صاحب ناشناس اوس؟
زه د 4 کالو یم. او حافظه مو څنګه ده؟ زما ته خو سمه ښکاري. تاسو ته خپله حافظه څنګه ښکاري؟ حافظه به نو رښتیا درته وایم چې دغه سهار چې دغه دوا زه خورم نو حتی په مخ کې راته پرته وم یو 2-3 غوړپه چې مې د چای وکړل بیا به نو وروسته دغه دوا هم اخلم زه. ته باور وکړه قسم درته خورم چې دغه مې هېر شي دغه مې خوړلې ده که مې نه ده خوړلې. یعنې ډېر باور نه پر لري پر خپله حافظه. دغه لنډې حافظې چې په کار دي ورته دغه حوادث دغه مې نه هېري دغه مې نه په یادېږي چې هلته مې څه وویله هلته مې څه وویله. ته باور وکړې چې زه اکثر وخت خبرې چې وکړم د یو چا پوښتنه کوم ما څه شي وویله. باور وکړئ 15% کې دا خبرې زما نه په یادېږي چې ما کوم مطالب ویل چې څو یو وار یا 2 وار وانغروم او په هغه کې ووینم چې دغه مې سمه فکس خبره کړې ده په دې کې هېڅ تغیر نه راولم او ځینې شیان دي چې وم ګوره دغه دې ونه ویله او دا خبره دې ناحقه وکړله. دغه خبره چې ما کړې په دغه کې ډېر شیان چې وروسته مې وویل چې دا خبره ضرورت څه شي و چې هغه ته ووایه. نو دا متاسفانه دغه مرض لرم زه. او یو آخري پوښتنه دا ده که څه ما مخکې ویله چې هغه به آخري خو دا به آخري پوښتنه کو چې کوم نوی کمپوز باندې کار کوئ که څنګه؟ نوی سندرې فقط 2-3 شعرونه دي د جهاني صاحب چې په هغه کې د شاعر هغه وجداني وظیفه ملي وظیفه او ادبي وظیفه دغه ښکاره کړې ده چې یو څه ډېر وخت کار غواړي مګر له بعده مرغه ما خلق نه پرېږدي دغه یو دغه شاکوار سمه ته کار کوم بیا ټلیفون زنګ راځي چې وانخلمه میرمن مې راته وایي دا ستا ټلیفونونه راځي او دغه ټلیفون زنګونه چیرې ته ولې دغسې کار کوي نو خو جوابونه هغو ته ورکوه. دغسې جنجالو کې اخته یم اعظمي صاحب دا چې څوک زما پر ځای باندې نه وي ولا که څوک زما په دغه مجبوریتو باندې او که په اخره کې یو زمزمه وکړي ډاکټر صاحب یو 2 بیته یو بیت هر چا چې ستاسو د خپلې خوښې کومه سندره کمپوز تاسو جوړ کړي چې د اورېدونکو موډ بدل شي یو بل ډول فضا جوړ شي. د جهاني صاحب شعر دی چې یو څه تصریح غواړي او هغه دا دی دغه د زونار کلمه پکې کې راغله. زونار کلمه چې دا د یوناني کلمې څخه ZONAR زونار دغه څخه اخیستل شوې ده. دا د هندوانو مذهبي هغه دی لکه تسبیح چې د مسلمانانو دی. بالکل زونار تسبیح په او زونار د هندوانو دی. دغه د زونار دی هغه زونار دی دغه په غاړه کې چې اچوي دغه او صوفیانو کې دغه شی دغه چې دغه تړي او د مرشد تخپل ځان سپاري دا د موریدي یو نشانه ده یو سمبول. بالکل نو هغه دا به یو زمزمه درته وکړم. ساقي غاړه مې راوړې په زنارې زینتک ساقي غاړه مې راوړې په زنارې زینتک د ګناه په سیلابو مې دوزخونه توپانیک